زمونږ موجوده حکومت چې کوم دی کوم چې د عدل او د انصاف خبرې کوي نو دته تله د میزان لګېدلی قرآن شریف په سر باندې لګېدلی دی او د هغې باوجود دی د عدل وایي انصاف ته او رحم ته نو به ده کې به عدل او رحم په ځای باندې ناست دی خو چونکې هغه عدل او رحم به دې ته دا نه وي عدل او رحم دې ته نه وي پکار ده چې عدل د بادشاه ته به دې ځای ناستي تا ته دا پکار ده چې ته د عدل او د انصاف فیصله وکړې او زه په ډاګه باندې دا یو خبره کومه لکه مکملو خلکو ته دا اطلاع کوم چې پولیس شو وکیل شو ډاکټر شو چې دی خدای بخي کنه د عوام ټول غریبانان مسلمانان چې دا به خدای په سر کې بخي ځکه چې ډاکټر له خدای پاک دومره ترقي او دومره تجربه هر څه ولور کړی دي چې تلاشه د بنی ادم او د مخلوق چې کوم د خدمت او د خدمت داسې دی چې لاړ شي یو کس ویناو کې روره پاګه د لیبارټري یو ټیسټ یو دی هغه ته اته ټیسټ لیکلي وي ته لاړ شه اته ټیسټ کو ټیسټونو ورته وسه لیبارټري سره به زمایي دوانو ولته وي سلور کپنان یو غریب سره لاړ شي سلور کپنانو دوانې ورته ولیکي لکه خدای د دنیا تیر کا نو ته ورته د یوې کپنې علاج پې وکړه د یو کپنې پې صحیح راځي دا غریب دی دا ورته پرېږده نو دی به ورته د څلورو کپنیانو دوانې به ورته ولیکي او څه کومه دا مې درته ولیکه که دا به د ټیسټونګونه به کوي دا خو نه دا به وکړي دا خو نه اب تک بعد چې ولې لاړ شي نو هغه ټولې دوانې دوه ګولې خوړلې ټولې ښه ګزارې کړه نه یې ورته د 500 زره ولیکي نو دا ته انصاف وکړو ستانه به خدای پاک درې تپوس کوي یو غریب سړی تاله درلو ته ته 1000 روپۍ پیس ماله راکړه نو ته چې 1000 روپۍ غواړې ته د حیثیت ته ګوره ته چې به دا بس 500 روپۍ دوانې لیکي د هغه حیثیت ته ګوره ته د هغه لیبارټري او ټیسټونو ته دې ته ګوره ته د هغه حیثیت ته ګوره پاتې برابر شو دې خبرې له چې کوم چې وکیل دی ښه ورته پته ده چې دا یو سړی غل دی دا حرامي دی دا مړی کړی دی دا ناجایزه کوي دا نو دی راپاسي ښه ورته پته ده نو دی راپاسي د هغه د بچ کېدو کوشش کوي چې یاره دی بچ شي او چا چې جرم کړی دی دا جرم سړی چې هغه کوشش کوي چې یاره دا سړی پانسۍ ته ورسي سزا ته ورسي دته چې آینده وخت دا کار نه کوي نو دې وکیل ته دته ښه پته دی معتبر کې نه یاره جي دا سزاوار دی سزا کېږي چې آینده وخت لپاره داسې نه کېږي عدل بادشاه ته جج ته دا پکار ده کمیشنر ته پکار ده ډي سي ته دا پکار ده چې هغه د عدل او د انصاف فیصلې وکړي ای دا عدل انصاف مشرانو ورځ د قیامت باندې به چې تاسو چې ما به خدای وبخي تا ته ښه پته ده زه په خپله باندې یو کیس باندې ورغلی وم ما ورته سر دا پروګرام داسې دی هغه وایي چې پولیس څه ولیکي موږ به په هغې عمل درآمد کوو ذمهوار به هغې نو دا عدل انصاف ذمهوار هغه دی تا ته خو علم ولګېد که نو ته ولې بیا داسې کوې ته د هغه په لیکلو باندې عمل درآمد مه کوه را به شو پولیس په دې طرف باندې روان یو سړي سره به یو دونه چرس یو چټه به سره نیولې لا هم نه او هغه پسې 95 ګرام پسې ولګي عدالت په هغه باندې انصاف وکړي او د یو ایسي کوم هغه جرمانه کوي 10,000 جرمانه شه دا عدل انصاف ایسي ته خو دا فیصله وکړه چې د سړي سره دا دونه د کم ځای ته نه خو تپوس وکړه که نه او چې تپوس کوي نو وکیل ورسره هغه د وکیل وسنه کې یا جیل ته لاړ شي یا دغه کې نو موږ له د عدل پکار دی را به شو سیاد کارت له چې ډېر خلکو چې ما له سیاد کارت پکار د سیاد کارت به زه به دې باندې ووایم کوم چې سیاد کارت دی ما ته د هغې کم ضرورت دی یو غریب سړی دی زه به ووایم چې بالکل حکومت پاکستان یا عمران یا بل چا دا پروګرامونه کړي دي دا ټیک ده خو دا بالکل غلط طریقه ده سیاد کارت بالکل غلط طریقه ده په دې وجه باندې چې زه ورته په دې باندې ووایم چې دا غلطه ده اوریجنل خبره ده چې یو سړی دی هغه غریب دی هغه بیمار دی ډاکټر له لاړ هغه د پکار ده چې هغه په خپل 1000 روپۍ پیس د 500 دوایانې اکسرین او لیبارټري سامان دا ورسره ولیکي هغې باندې 6,000 جوړ شوی کارت راکړه چې زه ستا نه د هغې نه کټ کړم چې د هغې نه کټ کړم زه وایم چې زنده باد عمران خان زنده باد او دا حکومت پاکستان زنده باد او کوم چې متعلقه کوم افسران دي زنده باد اوس په دې ساعت کې چې لکه د پی ټي اې کوم کسان چې دي د پی ټي اې کوم کسان چې موجود خلک ناست لکه موږ په یو پارټۍ کې تعلق نه ساتو مخکې د سره تعلق ساتلی خو د یو پارټۍ سره موږ دا تعلق خو انصاف خبره موږ ادا کوو دا چې په قطار باندې خلک ودرو د کوره 10 کسان ودرېدل چې یاره 50 لکه به کورونه جوړ کړم تا خو 50 لکه ورانکو تا خو زه زوړ پاکستان ورانم نوی جوړم نوی دې جوړ نه کړو زاړه دې ورانکو په 300 روپو توړه ته ورسېده تاسو چې غل نو هغه خو هغه د حکومت کوي او ته په خپله په جیل کې نو غل څوک اصل خبره به دا کوم زه به تا ته دا خبره تا وکړم چې تا نرخونه هغه دنیا ته د ورسول موجود حکومت په یو 2 میاشتې حکومت وشو 2 میاشتې کې حکومت جوړ کړو په درېیمه میاشت باندې 1850 ته د وړو توړه راغله چې 2017 ته به زر رسوم په هغه وخت کې به دا پروګرام کېږي نو هسې د عدل او د انصاف او د سیاد کارت په سیاد کارت کې به چې کوم دی نو په علاقه کې کم سړي له هټ اټیک راځي غریب سړي له هټ اټیک رانهلو ما څوک نه چې غریب سړي باندې هټ اټیک رالو خو